السلام علیکم. نن به پر دې بحث وکړو چې څنګه وکولای شو جمیل ادرس جوړ کړو یا جمیل آی ډي یا جمیل اکاونټ جوړ کړو. هیله دا چې تر پاره سره اوسئ. کوېسچن کې ځینې ملګرو سوال هم کړي وو. نو زه راځم اول د لومړی د جمیل په اړه به یو څه بحث وکړو. تاسو کوشش وکړئ چې د جمیل په اړه یو څه معلومات ترلاسه کړئ. جمیل څنګه کار کوي. خیر هغه بیل باسته جمیل د برقي خطونو د لیکلو لپاره استفاده کیږي. او بل خبره دا ده په اوس وخت کې په د موبایلو کې په کمپیوټرانو کې زیاته خدمات د ګوګل کمپنۍ د خوا څخه وړاندې شوي. نو موږ ضرورت لرو زیات وخت د ګوګل اکاونټ ته زیات ضرورت لرو. نو بل خبره دا ده چې اوس زیاتره محصلین یا زده کوونکي د ګوګل کلاسروم څخه استفاده کوي. نو د ګوګل کلاسروم لپاره ضروري او اړینه دا ده چې موږ تاسو جمیل اکاونټ ولرو، چې موږ کولی شو ګوګل اکاونټ هم جوړ کړو، جمیل اکاونټ هم. نو خبره دا ده چې چیرې مثال تاسو چیرې موبایل هم استفاده کوئ، د سمسنګ موبایلونه هم د همدې کمپنۍ د خوا څخه دي. نو جمیل اکاونټ ډېر کومک راوړي. بل همداسې په کمپیوټرانو کې خو دا نور بحث بالکل راځو د کلاسروم دپاره مثال جمیل اکاونټ ته ضرورت وي، پر دې باندې بحث کوو. حتمي ضروري ده چې تاسو د جمیل اکاونټ د ګوګل کلاسروم دپاره جمیل اکاونټ ولرئ. نو راځو دا چې جمیل اکاونټ څنګه استفاده کوو. دا چې زما موبایل سیستم مخکې ټوله هغه انګلیش، نو ما اوس فارسي ته واړو ځکه چې یو ملګري سوال هم کړی و هغه جمیل اکاونټ جوړېدنه په فارسي کې و. نو ما په دې خاطر د ټول موبایل ژبه واړول. زه اوس سره نابلده یم، هیله ده چې را سره وګورو تر پایه. نو زه راځم تاسو ته جمیل اکاونټ جوړوم که چونکې په دې موبایل کې زما د جمیل حساب هم خلاص دی، تاسو وینئ. نو زه کوشش کوم چې داسې کار وکړم چې تاسو ته مثال یو جمیل اکاونټ جوړ کړم. نو که چیرې مثال موږ او تاسو راسو اوس په دې موبایل کې زما حساب خلاص دی، مثال دې ته ضرورت نشته چې تاسو په دې باندې فکر وګرځوئ. زه راځم مثال دا چې زما حساب خلاص دی، نو دې پر ځای زه بل حساب جوړ کړم. راځم کلیک کوم پر افزودن حساب. نو په دې ځای کې موږ تاسو ته بل سفر خلاصي. خیر دا زما یو سکیورټي وی غوښتل. نو د جمیل اکاونټ جوړول ډیر ساده دی، هیڅ ضرورت نشته. په دې ځای کې موږ ته ګوره ځینې خصوصیات راکړل. راځم پر ایجاد حساب چې په انګلیش کې دې ته څه ویل کریټ اکاونټ. په دې کې دوه شان دي، دوه اپشن دي. یو برای خودم دی او بل هم د چی لپاره دی. بل وای یو برای خودم او بل برای مدیریت کسب کارونه. کتر تاسو د کاروبار د لپاره دوه اپشن دي او که د کاروبار د لپاره نه بیا اول اپشن ته ټولو صحیح انتخاب دی. نو دا لازم پر اول انتخاب کوم برای خودم. دلته ګوره ضروري دی اول چې ورکړئ تاسو نوم ورکړئ. نوم تاسو کولی شئ پښتو او په انګلیش په دواړه ورکړئ. یو خبره بله کوم، تاسو کولی شئ زما د یوټیوب چینل د لارې څخه چې د نیو بوست په نامه هغه کې ما مخکې مې بل ویډیو پورته کړی و، چونکې هغه چې په انګلیش وله نو هلته څه مشکل. تاسو کولی شئ خپل نوم هم په پښتو ورکړئ هم په انګلیش ورکړئ. هر نوم چې تاسو خوښ شو هغه نوم تاسو ورکولی شئ. راځم دلته نوم ورکوم احمد. احمد نوم ورکوم د احمد و تخلص چې زه ورکوم احمدي. دا یو امتحاني اکاونټ دی. نوم تاسو شروع کوئ نام احمد، نام خانوادگی احمدی دی، تخلص دی او نوم دی. راځو پر بعدي باندې کلیک کوم. دوم مرحله کې چې ته ډیره و ساده مرحله ده، هیڅ ورخطایي ضرورت نشته. روز دلته مثال د ټلیفون نمبر به تاسو ورکوئ. تاسو به هغه د ټلیفون نمبر ورکوئ چې تاسو استفاده کوئ. دا ولې چې جمیل اکاونټ تاسو د موبایل پر نمبر جوړیږي. که تاسو مثال بل جمیل اکاونټ ولرئ د اصل کې چې خو په سوال کې چې اول در جوړوي تاسو د موبایل نمبر تر لري. مثال زه یو موبایل نمبر ورکوم په دې ځای کې چې پر دا نمبر چې کوم زه جمیل اکاونټ جوړم. هغه بل خبره چې تاسو کوم هیواد و انتخابوي. خو خیر اوس موږ ته شي افغانستان زموږ د موبایل د لوکیشن څخه افغانستان انتخاب شوی دی. ما یو نمبر ورکړی دلته چې کوم بیا راځم پر بعدي باندې کلیک کوم. دا چې زه په دې خاطر یو څه په جزئیات وایم چې ځینې ملګري دي زما داسې فکر دی چې هغه زیات نقطه په نقطه ضرورت لري. نو خیر دا چې ځینې موضوعات راځي وایي چې نقطه په نقطه باندې بحث وکړي. نو راځم تاسو پر وروسته پر چې نمبر نو بس وروسته پر بعدي باندې کلیک کوو. بعدي چې مو کلیک وکړئ راځو د بعدي څخه وروسته مثال هغه نمبر ته میسج راځي. تاسو د پامې کوم نمبر تاسو ولته اور کې مخکې هغه نمبر تاسو سره موجود دی، هغه نمبر ته میسج راځي. اوس هغه نمبر ته میسج رالی. تاسو به مثال د ګوګل اکاونټ لر چې کوم کودي هغه ته چې وکړي دلته به ورکړئ. هغه ته چې هغه تاسو په دې ځای کې ورکړئ. په دې ځای کې چې تاسو هغه کول تاسو موبایل ته کوم سیم کارت چې په کوم موبایل کې هغه ته میسج راځي. کله چې ما هغه نمبر ته وایي هغه پر بعدي به کلیک وکړئ. کله چې مو پر
بعدي باندې کلیک وکړئ تاسو ته ورسته وایي تاسو به د تولد نیټه یا د زیږدنې وخت چې درته وایي پای کې مثال تاسو کواسي کال 400 مور کوي هغه مثال نه پیژنئ تاسو 400 کال دی اوس یو امتحاني کال ورکوم خیر بخښه کوي تخلص زبد 2000 کال فهمي په دې ځکه چې عمر ډیر کم ور نه کوي مثال عمر داسې کم ورته کې ګوره مثال اوس کال 14 2020 دی یا مثال 2020 دی که تاسو 2015 کال ورکړي بیا په حساب کې تاسو د یو وړوکي په حساب باندې ثبتېږي یعنی تاسو په حساب کې زیات کارونه نشئ کولی تاسو کوشش وکړئ چې خپل عمر دقیق وراشئ مثال اوس که زه حساب ورکړم دا حساب کې زه 20 کلن ځم نو که چیرې تر کوشش وکړئ چې داسې عمر ور نه کړئ چې تر 18 کاله کم وي راځو میاشت د ځان ورکوم ورځ هم د ځان ورکوم ځکه چې دا هر څه چې دا یو امتحاني دی وروسته په دوم برخه کې جنس دی جنس که نارینه وو نو تاسو به چې کوی مذکر به انتخابوي او که مؤنث به انتخابوي همداسې نور ډولونه هم شته نو چې موږ چې مذکر یعنی نارینه یا ذکر چې انتخابو راځو وروسته د بادي پر بټن باندې کلیک کوو د بادي څخه وروسته موږ تاسو بیا مثال په دې ځای کې بیا موږ تاسو چې کم جمیل دی د جمیل لپاره ډومین ورته وایي ډومین کې چیرې چاري ازي ویلي هلته ورته معلومیږي کنه نه بیا بل په کمپیوټر کې مثال دا ډومین داس دی چې په دغه ډومین باندې یا په دغه ادرس باندې تاسو به څوک پیدا کړئ لکه د فیسبوک نوم چې دی چې وایي احمد احمدي کې ما فیسبوک باندې سرچ کړئ دا زما نوم دی دا زما چې دی دا زما د حساب نوم دی د اکاونټ خو په جمیل کې هغه احمد احمدي چې دی هغه خالی نوم دی خو تاسو ادرس کوم دی دلته به تاسو شروع کوئ احمد احمدي خو ته یو خبره تاسو نشئ کولی احمد احمدي په پښتو باندې ورکړئ دا ځای مو په یاد اوس احمد احمدي ورکوم دا چې دا نمبر دا امکان لري چې دا چې دا لازم بیا کلیک کوم نو چې په زیات وخت دا راځي وای دا نوم چې دا نوم نیول شوی دی ما غوښتل چې د سټیپ څخه تاسو واړم خو شته چې دا مشکل رامنځته شو نو زه به دا پای کې مثال تاسو چې هر نمبر ما ورکړي 000 مو ورکړي امکان یې ولري چې دا حساب نه نیول شوی دا وای دا هم چې دا نیول شوی دی تر اعظم بیا مثال تاسو چې هغه تاسو خوښ 400 ورکوي تاسو کولای شئ زور کوم احمد احمدي وای دا هم چې انتخاب شوی دی زه ورکم احمد احمدي بوست ان شاء الله ګونې خدای دا نه نیول شوی نو دا نه دی ونیول شوی صحیح دی وخت ونیوي نو کچیر راځه تاسو ورته راځو خبره ده چې تاسو به چې دلته پاسورډ ورکوي پاسورډ تاسو په خوښه دی هر پاسورډ تاسو ورکوي هغه تاسو په طبيعت دی زه یو پاسورډ ورکوم مثال پاسورډ دومره بیا مو تکراروي مثال پاسورډ بیا ورکوو د تکرار په ډول چې دا مثال خپل د کمپنی د خاصه یو امنیت دی راځو دا دواړه پاسورډونه باید چې سره یو شي دا غوړ سره په کلیک کوو راځو دا غوړ سره پر باندې کلیک کوو باندې چې کلیک وکړئ تاسو پاسورډ چې ورسو دی وایي چې پاسورډ سره یو شانت نه دی نو پاسورډ باید چې سره یو شانت وي امکان دی ولر زبط شي کوم پاسورډ د سره کوم ځکه چې پاسورډ غلطیانی لري خیر دا یو دغه ساده ما ګورل ته غلطی کړل احمد احمدي ته مثال دا حساب کو نه تاسو پاسورډ ولیدي دا مهم نه دی کوي تاسو مولا سره ورته وکي خو بیا هم د کمپنی د صحابای سرغړونه کو ځکه چې هر حساب جوړیږي کوشش وکړي چې هغه حساب ته 15 جی بی حافظه ورکړي نو پاسورډ خای تاسو ولدي په دې کې چې پاسورډ خدای دا حساب خالی او امتحاني حساب دې زوم را استفاده نه ورسره کوم نو ولا حالا خدای کې تاسو هم د تاسو شان غلط نو تاسو حساب جوړ شو نو مثال نوم یې دی احمد احمدي دا کوم تاسو پښتو ویني دا چې دا نوم دی او کوم ډومین چې مخکې ما تاسو ته خبره وکړه هغه احمد احمدي boost@gmail اکاونټ تاسو چې غواړئ خپل د ایمیل یا د جمیل ادرس چاته ورکوي تاسو به دغه دوهم ادرس سبا کوي دا ورکوي دا کوم شنه علامه ورته سوي ده دا به تاسو کوي دا حساب تاسو هغه شخص ته ورکوي یعنی چې شي تاسو د حساب لپاره به دغه دوهم نوم چې تاسو ادرس دی چې لیکلي احمد احمدي هغه خالص نوم دی احمد احمدي boost@gmail account gmail.com دا شي دا هغه ډومین یا هغه ادرس ته چشکري تاسو ته تاسو خو یو څوک تاسو باندې ور پیدا کی او تاسو اصلي ادرس ته لیکه کور
اوس راځو ته ځینې شرایط چې د کمپنۍ د خوا څخه وړاندې کوي چا د موبایل ژبه پښتو او انګلیش یا د کمپیوټر د په انګلیش راپورته کوي که په دري یا فارسي ول هغه شي دري یا فارسي راپورته کوي نو تاسو مجبور یاست چې دا هر څه د شرایط په ځان چې کوي ځان باندې ومني کوم نورم کتل تاسو کولای ته مثال هر څه ویني دا شته کوشش وکړي چې دا شرایط وایس په دې کې ډیر مهم شان دي زیات شان دي چې موږ تاسو صرف نظر کوو خو چیرې دا باید موږ وایو چې بیا د جمیل څخه په استفاده کې ورسته موږ تاسو اسانتیا وي داس نه چې سبا ورځ مو د جمیل څخه غلط استفاده چا کړی مثال ورته ضرورت یې کړی بیا واس چې سر ټکوي چې والا د جمیل کمپنی یا د ګوګل کمپنیز مشتره نظمانی وکړه هغه شاید ټول تشکیل تاسو ته ویل چې دې په واسطه تاسو کولای شئ کم کارونه کوي ګوره یو خبره بل کړی ده چې تاسو کولای شئ د یوټیوب سره تاسو جمیل اکاونټ شي ولري اړیکه ولري نو راته زه کلیک کوم پر موافقم تاسو نه ملګر تاسو خپاسي چې څومره په تشریح یا په نقطه زوایم ځکه چې دا ضرورت دا معول دي چې په نقطه باندې نقطه گزاري وکم نو تاسو جمیل حساب جوړ دی پر دې ځای باندې تاسو جمیل حساب نور زما په موبایل کې ثبت شو نو نور د همدغه مرحله ولې چې څنګه نوم ورکو همدا ټوله مرحله چې ولې زمنم یا فزروفتن کې دا اپشن چې کیږي منل کیږي ازو ګورو تاسو موبایل کې ګوري په اثر کې دا کم شنه نقطه چې ده که په موبایل کې که په کمپیوټر کې خبر نه ده نور دا حساب چې سو د زما په موبایل کې ثبت شو دا شنه نقطه چې ونه پسته کې چې ده دا په دې معنی چې کوم حساب ما جوړ کړی دی احمد احمدی هغه نور په دې ایمیل یا په دې ګوګل کې څه خلاص دي تاسو ویني چې دي تاسو ویني چې دي خلاص دي احمد احمدی نور تاسو کولای شئ د خپل حساب څخه استفاده وکړئ که چا ایمیل درته کوي کوم شاته ایمیل کوي که د کلاس روم سره که د هر څه هغه تر تاسو کولای شئ خپل احمد احمدی حساب نور تاسو جوړی تاسو خبر څخه استفاده کوي ډیره مننه هیله ده چې موضوع در باندې غمیدل نه وي نو کچیر مثال هیله مداده چې موږ په یوټیوب چینل کې مثال موږ د ویډیوګانې دی وګوري موږ کوشش کوو چې پښتو باندې معلومات ترلاسه کړو موږ چینل دی د نیو بوست په نامه باندې نیو بوست یوټیوب چینل البته موږ تاسو ته پښتو باندې مختلف ویډیوګانې پورته کوو هیله ده چې د معلومات څخه استفاده وکړئ بیا هم درته وایم چې ما مخکې په یوټیوب چینل کې ویډیو پورته کړی او پای کې د جمیل اکاونټ د ګوګل کلاسروم په برخه کې ویل شوی دی بیا هم که مشکل تاسو کولای شئ چې ماته مثال میسج وکړئ هغه کچیر په یوټیوب کې تاسو کولای شئ ویډیو ته کمنټ پر دی لایک ورکړئ نو تاسو کولای شئ د نور مشکلات لپاره کچيري د ګوګل اکاونټ سره مشکل تاسو کولای شئ ماته میسج وکړئ مننه